ما نکو ما خام منس کې امام پس زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکته وې چې دا تاخو مزمات وې چې مز دې دمات شکای ما مات شه مالی په منځ کې د خبرې وکړې و چې په داسې دوس پسې منځ نه کیږي خبرې مې وکړه 3 کړي وو څلورم لا پورته شو مال یې چې منځ دې مات شي کډیر سر مې ور سره خو کو منځ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی و چې په مونځ کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې دمړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه بیختی وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ور کوس کړه ده خزه ویلو درېږي مالې سو وصیت کړو ور کوزه شوی ده ول خختې در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خاودرې غنو پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پریږي او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کې دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي